السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا مونږ څنګه کولی شو د خپل کور لپاره MCB بریکر هغه انتخاب کو په خپل عمومي مین بورډونو کې نصب کو. اول دوستانو د هر څه د مخه چې کله مونږه MCB بریکر د خپل کور لپاره انتخابو او نصب کوو نو دا عبارت دی دوستانو د منیچر سرکټ بریکر څخه. اول به دوستانو مونږ ګورو چې زموږ کور ته کم پاور راغلی دی، 220 راغلی دی، د کفاز او نیوټرل راغلی دی، سنگل فیز راغلی دی، کنه ټو فیز راغلی دی، کنه 3 فیز راغلی دی. دا غې نروسه دوستانو مونږ دا نشو کولای چې سنگل فیز ته 4 پوله بریکر هغه نصب کو او 3 فیز ته 2 پوله بریکر نصب کو. مونږ دوستانو مثلا زمونږ د کور هغه برېښنا چې دوستانو سنگل فیز نو مونږ به دې ته 2 پوله بریکر نصب کوو. کله چې دوستانو مونږ د بریکر انتخاب کو دا غې نروسه دوستانو دوهم به مونږ د خپل کور ټوټل پاور ریټینګ معلومو، یعنی دوستانو چې زمونږ د کور مصرف چې دی هغه څو واټه دی. کله چې دوستانو مونږ واټ معلوم کو نو دوستانو دا غې نروسه به مونږ د خپل کور ټوټل امپیر معلومو چې پی سیکنډ زمونږ دوستانو څو امپیر لوډ دی. کله چې دوستانو مونږه امپیر معلوم کو نو دا غې نروسه دوستانو مونږ ورته MCB بریکر هغه سلیکټ کوو، انتخاب کوو او ورته نصب کوو. مثلا دوستانو زمونږ د کور امپیر چې ټوټل هغه 45 دی نو دوستانو مونږ دا نشو کولی چې دې ته د دې مطابق چې دی دوستانو هغه MCB بریکر نصب کو. د سټنډرډ فارمول د MCB لمخې دوستانو دې ته باید 50% هغه زیاته MCB بریکر نصب شي تر څو چې څه وخت اورلوډ راځي، یعنی کرنټ چې دی هغه زیاتیږي نو دوستانو چې بار بار ته دا ټریپ کیږي نه. او دغه او د فارمول ته دوستانو چې MCB کې خود دی چې 50% باید چې MCB بریکر د کور د لوډ څخه زیاته وي نو دې ته ویل کیږي دوستانو په برېښنا کې الیکټریکل سیفټي فیکټر. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل کور لپاره MCB بریکر هغه انتخاب او نصب کړئ. دوستانو د دې سټنډرډ سایز یعنی د MCB د سټنډرډ سایز دا دی چې دا به 50% چې دی هغه د لوډ نه چې کوم کور کې مونږ استعمالو د هغې نه باید چې زیاته وي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.